الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد زمن سبق شروع وميزان الصرف کی شاگی منگا ماضی ویلا تفصیلا ماضی دو قسمه مثبت منفی یو تقسیم صراح بل تقسیم سره بیا دو قسم معروف مجهول او داغي وضاحت مخکې چره وشو بیا داغي رسو ماضی قسمنا ماضی انزق قسموا ماضی قریبا بعیدا استمراری احتمالی تمنی بیا داغي رسو زمون سبق د مضارع چې شروع چې مضارع د چا جوړ شي د څنګه جوړ شي دا مضارع چې دا د ماضی نه شروع دا جوړ شي دا اول کی علامات د مضارع بکې راوړل دي او اخر لام لازم اور کړی شي دا بیا علامات د مضارع باندې شو سوري سلور دي چې الف د تا دا او یا دا او نون دي چې اتین دي کلمه کې دا حروف جمع شي نن سبق کې زموږ ودا وضاحتي چې دا الف د صوت کو پر راځي دا تا د صوت پر راځي دا یا صوت پر راځي او دا نون صوت پر راځي نو اول بکی الف دې الف چې دا راځي د پاره د واحد حکایت نفس متکلم لکه مخکې ماضی کې ویلو صيغه واحد متکلم د مذکر او مؤنث دواړو د پر راځي شریک ده نو مضارع کې هغه کې وا الف راځي اول کې اصل کې د حمزه د حدودي سلاذ او تالیف لکه افعلوا الف فکر راغلی افعلوا معنا ذکر کوم زه یو کار کوم سره یا خل بیا دوی نو ورته دا نو تا چې دا د اتو سیغو د پاره دا په اتو سیغو کې د تایز هغه اتو کوم دي وې درې داګینا مذکر حاضر د پاره دي لکه تفعلوا تفعلان تفعلون واحد تثنیه جمع دی وړه مذکر او درې داګینا مؤنث حاضر د پاره راځي تفعلینا تفعلانی تفعلنا واحد تثنیه جمع مؤنث او دو داغینا واحد او تثنیه مؤنث غائب الپارا مؤنث غائب دا نو ایک جمع کی یا راځي خو دی واحد کې او تثنیه کې تا راځي لکه تفعلوا تفعلانی يفعلن يفعلن کی یا راغلا نو دا ټولي اته صيغه شولې درې د مذکر غائب درې د مذکر حاضر درې د مؤنث حاضر او دو د مؤنث غائب کې واحد او تثنیه د پاره و اتو صيغو کې چې تا راځي او یوې صيغه کې الف راته نو نه صيغه چې لاړې یا چې دا د سلور صيغو د پاره د سلور صيغو کې راځي هغه سلور صيغې کوم دي مذکر درې داغه مذکر غائب د پاره يفعلوا يفعلان يفعلون يفعلوا واحد مذکر يفعلان تثنیه مذکر يفعلون جمع مذکر په دې دریو کې راځي نو نه حسیب هغه او دریو سره دا کې نه درې توشي 12 او یو دا غینا جمع مؤنث دا لکه مخکې ذکر شو چې واحد او تثنیه د مؤنث غائب پای کی تار دي تفعلوا تفعلان او جمع کی یار دي يفعلنا یو سره شو چې جمع مؤنث غائبه پای کی یار دي نو ټولي یو سی غدا شو نو ټولي چې دل سي شولې او نون نو دا دیوی صيغه پر راځي ایت صيغه جمع متکلم تثنیه متکلم معودانه متکلم مال غیر ورته وي چې نفعل وزن دي چې دي کې اصل کې سلور صيغه شریک دي معنی کې دو سړی دو خدي
او دارنګي ډیر سړي او ډیر خلک کیدا صيغه تسنیه جمع متکلم وته او متکلم مال غیر وته لیکي دې د ان شاء الله سبق ور پسې بیا چې وو خو د دې سبق خلاصہ نشور دا شو چې اصل کې د ماضی مفعول صيغه وي د مضارع چې دی د مضارع چې دی او سوال صيغه دي سوال صيغه تقسیم یو کو چې دا په کومه طریقې سره راځي د علامات مضارع بدی کې څنګه راځي نو ای کې الف دی هغه یوازې واحد متکلم د پر راځي او تا دا اتو صيغه د پر راځي درې د مذکر حاضر درې د مؤنث حاضر او دوه د مؤنث غایب کې واحد او تثنیه او یا چې دا سلو صيغه د پر راځي درې مذکر غایب واحد تثنیه جمع يفعل يفعلان يفعلون او یو پکې جمع مؤنث غایبه او نون چې هغه یوي صيغه د پر راځي جمع متکلم جمع تثنیه متکلم چې ته متکلم مال غیر ملکی